خپلو خو مین د خندا کړی دی او شیخه محبت نه چې انکار کوي شیخه محبت نه چې انکار کوي نور د سنګ په ګوته پناه کړی دی ستا او د دوران غم کې چې زړه خورمه خپل رزق مې خپله سیوا کړی دی او هغه څه چې دا جهان پې هم وشي چا چې اعتبار په ګناه کړی دی هغه څه چې دا جهان پې هم وشي چا چې اعتبار په ګناه کړی دی او یاره چې ماحول د محترمه کو ژوند دې لکه ګل په صحرا کړی دی او تا ته اندازه د خپل ښایست لګي ګله تا خلک توا کړی دی سم لیونی کېږم چې دې نه وینم سم لیونی کېږم چې دې نه وینم داسې څه جادو دې په ما کړی دی او یو ښکلي ته هم د زړه حال نه وایي یو ښکلي ته هم د زړه حال نه وایي خدای تا جلبت څنګه پیدا کړی د نظم عنوان دی ماشومه مزدوره د یو ماشومې سرې غوټۍ د ریږېدو کیسه ده ملګرو دا زما د سترګو د لیدو کیسه ده چې آغاز د ژوندانه په پښتونخوا شوی نن د پنجاب په میرو ګرځي سر ته سوري ګوري د دې تقدیر به د حالاتو مقابله څه وکړي چې مور او پلار یې د اصولو پوهې رس غوره کړو د دې په شونډو به مسکا او خندا څنګه راشي چې نفرتونو د خپل ځانه هېره کړې وه ده د دې وړو وړو پاکو کې سراج ښه یادوم لوګې اغوستې باډه کې د ردوده ګرځي په سر یې ډک ټیپ د اوبو دا یې چغې والې واخلې زموږ د پټو وږي مزېدار وږي زما وجود لمبه لمبه شو پنجابیانو خندل هغې ویل چې د پښتو د مېرمن چغې وورئ ما وی چې ځمکه وشلېدلې ښکته لاړم پکې چې د بابا د لورکۍ سره مې سر تورې دی خپل زړه مې کلک کړو د ماشومې ته نږدې شومه زه ما ورته نوټ د لسو ورکړو ما یې وږې راکړه ما چې پښتو کې د هغې سره خبرې وکړې هغه موسکی شوه لکه ګل چې د باران تېږي هغې ویل ماما دې کوم کړي دلته څه کې چې ما دې دغه تپوس وکړو په ژړا شوه راته هغې ویل چې په پښتون دا ژبې ځړک راپرېوځه زما په سپینه لمن داغ د تهمتونو جوړ شو زه د پنځو تنو دپاره ټوله شپه ویښه یم سحر ټیم راکړي مزدورۍ لره بازار ته راځم ملګرو زه هم یو شاعر یم حقیقت به لیکم اوس مو پښتون او پښتونخوا لره لږ پام راولم د چا ضمیر چې د پیغور په معنی نه پوهېږي هغې به څنګه د سردورې پېغلې قدر وکړي زړه کې په زړه کې چې کیسه د هغې پېغلې لیکم چې سرې ډولۍ د قبولې جنازې پورته کړي دا خو هغه دی چې خپل غم په خپل زړګي تېروي موږ به څه د هغې وخت کې ملغلرې ستایو پښتنو پاسې د احساس جذبو ته اور ورته کړي د دې معصومو سرو ګلونو حفاظت پکار دی د دې معصومې جینۍ حس ته پېغلتوب لرو د دې معصومې ژوندون ولې تر بدر تېرېږي جلبله اور د هغې خلکو په کور پورې شي څوک چې د خپل غرض دپاره اور په بل لګوي